ګلخانه خدای دې غر کچر ته لاړې یا چرېم په ټایم باندې نه راځي یا نن موږ په یو نوي میشن باندې یو یو نوی چرګ مې ګیر کړی دی یا خو د هغې نه مخکې فوراً تاسو زموږ چینل فالو کوئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره در ورسي راځه ته ودرس راځه هوس پسې داسې زه وارلم یو خو دا څپلۍ ده ما ایښوږی چې دا څه وجې ده دا سړی ډاکټریانو نن راسره لکه زما د مور پلار دوکه وکړه هسې راته وکړي بیمه دله کومه ورانه لاړو وتښتېدو نو کوټه خو به زه جوړه کړم که جوړه نه د کوټې چت خو شته که نه پوړی به وچه کېدو خو دا بیمه ضروري ده که نه چېرته لاړو دا سړی ګلخانه خدای دې غر که اوسه پورې رانغلې یا وای کوه ما لوبې د هغو زلفو مارانو سره چې نشته دمې د دنیا د پاړوګانو سره کوه ما لوبې ګلخان دا دې راغی که نه چې څومره کړتې کې چې دومره دې کارم کولی نه خوند به یې کولی نو زه خو ستا هر کار کوم یو د کور کارونه رانه پاتې دي هغه هم راباندې وکړه نو تا ته ما ویلو چې یو چرګ را ګیر که رای وله تا راوستو زما شیرینۍ چرګ مې ګیر کړی دی راوستی مې دی دا دی درنګ ساعت کې به راشي ته به ته اوس ګوره بس داسې چل م کومه زه که نه چې دا دی زه ورپسې ورپسې ورشه شبه او زه ورپسې لاړم راځه که نه دا څه بډې لټې ته د بار ته خو نه ځې نه نه وایم تشه او دسماتې مې ته پرېږده دا د کولو تشم دسماتې ځای نه دی دا دې څه کوې دا ښاریه ده راځه راځه و دا کلی نه دی وایم قسم به خدای ستا منم وایم تر اوسه پورې ما مور پلار ته لارش نه شوه چې ما له دا بیمه وکړئ څه وایي وته بیمه بیمه هغه یې وایي چې نه مخکې به دله کوټه جوړو بیا به دله بیمه کوم داسې کار دی چې میډمه چې کومه ده که نه هغه مې پوره پوهې کړې ده ډېره فایده لري په دې بیمه کې دا بیمه چې تا وکړه ستا ژوند بدل شي نو خو زه وایم چې زما دا ژوند بدل شي زه به کله پورې د خلکو په کوڅو کې ګرځم بیا سرې ژاړه مه خدای دې د دې نور مو بدرنګه امین امین راځه دا د هغه میډم دا بیمې کوي ته کښېنه و دلته به اوس ستا بیمه وشي ښه دلربا زلفې دې کنټرول کړه وایم خدای شته او خدای به وي که نه که دا بیمه داسې که نه نو ما له یې دوه پېرې وکړه شیرینۍ دا هغه کس دی بیمې له مې چې راوستی چرګ دا هغه کس دی دلربا زلفې دې کنټرول کړه ته دې د خولې کنټرول کوې ماشي پکې لاړ نه شي نه نو دا به څنګه چل کوو جانې منه داسې کار وکړه میډم ته دا په دې بیمه پې کړه د دې په حساب کتاب یې پې کړه څو پیسې به لګي څه حساب کتاب یې ورکول خو ما ویل که نه موږ به ستا بیمه کوو وای یو وکړه که نظر وکړه د هغې دپاره به تاسو ماله 4 لکه روپۍ راکوئ لکه یا 4 لکه روپۍ چې زه تا یې درکړم که نه نو بس دا خو د ټول عمر دپاره شوې که نه او یو کال دپاره لکه د کال 4 لکه دلربا زلفې دې کنټرول کړه ټوټلي کنټرول ما دا سوچ کولو که نه چې لکه د کال 4 لکه شوې که نه نو د شپږو میاشتو به څومره نو ما ته څه ګورې که تعلیم مې کړی وی نه ښه نه وه دا حساب ورته وکړه او درته ووایه خدای دې هر کله چې کله د پیسو خبره شي نو بیا رانه نیم په نیم اخلي هغه ټایم کې درته حساب کتاب نه لاس دې ډېر دروند دی شکر درته لاس دې ډېر دروند دی ما ویلې که نه چې د شپږو میاشتو تا له د شپږو میاشتو چې دی که نه 2 لکه ښه 2 لکه ګوره دلربا لکه زه چې دی که نه زه لکه کنجوس نه یم خو دا د شپږو میاشتو مې ځکه که چې بره په چت به ځان له کوټه هم جوړوم که نه نو چې کوټه جوړوم لکه د هغې بجټ ما خیال وساتلو که نه
لکه د شپږو میاشتو 2 لکه که خدای مې نه خطا کوي نو د 3 میاشتو څومره دا په بیمه کې د کوټې خبرې چرته نه راغله خدای شته چې زما دا میټر داسې تاو راتاو که پیږم پې نه خو بس حساب ورته ښایه لکه ګوره زه کنجوس نه یم زه خرچو والا سړی یم خو چې کمره بره جوړه کړم که نه نو بیا به لاندې نه ورته پوړی هم جوړوم نو د پوړو بجټ خو به ساتم که نه نو دې دپاره ما دا سوچ وکړو په دې نتیجه باندې ورسېږم چې لکه د میاشتې مسو جوړېږي لکه دا څه شی دی دا کوم حساب در را شروع کړی په دې حساب خو زه نه پوهېږم دا چرته نه را دا به درته ما ته په تعدی کې دغه میلاو چې نو څه وکړم چې خدای پاک یالله خیر کوي اخی یو خو کوتره شو د خیره خدای راستي که د دې نه دې نور راکم کړو دا ډانګې ته تندیسم او د بوسه څخه ته نه جوړوم یعنې من لکه وروره زه داسې کنجوس نه یم پیسې زه ډېرې خرچ کوم ما ډېرې خرچ کړي په پیسو زمانو څه دغه نه راځي لکه څونه د میاشتې تاسو یعنې 1 لکه یو لک یو لک نو ما دا سوچ وکړو په دې نتیجه باندې ورسېدم جانې مشو چې د 15 ورځو بچو جوړېږي راشه که تودېږي راشه که تودېږي دا خو زموږ ټول حساب کتاب خرابېږي نه وس پسې چل کېږي جنۍ وس پسې چل کېږي نو تاسو زه څه په پته پوه نه کړم د 15 ورځو راته تاسو څو ښوونه بس څه ورته وښایه څه حساب ورته ووایم دې کې خو زموږ د پټرولو پیسې هم نه روزي نو ما وی که تاسو خپلو کې دا پسه مه کوئ ما زر پوه کوي که نه ګورم په بیمه کې خو ټایم خرابېږي که نه 50,000 بخا لکه 50,000 نو پیسې خو زه ډېرې خرچ کوم لکه خدای ما له ډېرې راکړي دي او ډېرې مې خرچ کړي دي او ډېرې به خرچ کړم اوس کمرې ته خو به 2 پیډسټل پکې راوړم که نه ګرمي ده نو ما وی داسې چلو کا چې د 1 ورځې به څونه پیسې کېږي الۍ زما ټچ موبایل هم لاړ ګاډه هم لاړ په دونه دړۍ ټماټر نه کېږي خدای دې بیخ وباسه خدای غرق کړه دا اوس تشپاڼې دې راولې اوس دته زه څه وایم اوس ما مازغه خو مې بیخي کار نه کوي څه حساب کتاب جنګوه الله شابه زر حساب کوه د یوې ورځې 2000 آفرین دا ته بس ټیک دی نو پیسې خدای پاک مالې راکړي څه دپاره دي همدې خرچې دپاره راکړي که نه پیسې لکه زما دومره خوښې نه دي هغه مې مه کوه 2000 روپۍ لکه دا 2000 چې زه درکړم تاله نو لکه ته زما بیمه شوې او بیمه ستا شوه لکه مثال کې طور چې ته بیمه که نه نو لکه په 2000 کې ته زما بیمه شوې او بالکل همدغه شانتې وګڼه زړه مې درزېږي دا څه چل کېږي لکه بس ټیک ده خو ځوانه ټام پکې ګواچ وم که نه لکه په 2000 روپۍ کې دا زما بیمه شوه ټیک ده که نه دا واله جانې من 2000 روپۍ دا نه خېلې دې پیسې ما ډېرې خرڅ کړي دي اورې که نه یا لکه دا څه نیغ نیغ کېږي مړه پسه یا لکه څه چیرمن پکې خو دې ونه خوړه څه چل د باندې پسه نیکه چانته تور سرې په سترګو نه یې لیدلې خو شانته ودرېږه شانته ودرېږه نو اوس خو د خیره د بیمې خاوند شوم او د داسې بیمې خاوند شوم چې داسې بیمه مالو چانېدلې نی په خوب کې مه ته داسې څنګه ناسته لوپټه په سر کا لوپټه په سر کا نه ګوره دا پارک کې پردي سړي دا پردی سړی ولاړ دی نور خلک ګرځي راګرځي لوپټه په سر کا که نه لوپټه په سر کا دغسې اخر د پښتون سړي بیمه څه د پنجابي بیمه نه یم داسې چل دی
چې وایم دلته لږه ګرمي م ده نو راځه کور ته به لاړ شو مور پلار سره به دې میلاو کړو او پیډسټل پکې ته به دې م کښېنوم راځه یلکه دا څه کوې ما خو یې ته نیمچه ته خو پوره یې دا څه کوې وای زما بیماره ده بیا کور ته نه بوځم دا څه ګډې وډې شروع دا کړې خو دی اوس نه زما بیماره ده بیا کور ته پرېږده دا بیمه نه ده دا شیرینۍ ده وای نو شیرینۍ ده نو زما بیمه نه ده یلکه نو دا ستا بیمې ته ما یې در خرڅه کړې ده چې ځان خو در باندې نه در دا خرڅه خبره نه ده درې پرې تام قبوله لکه وایي چې یو دا ټیک ده ما یلکه وایي دا ټیک ده دې په خپله مو وایي ټیک ده یلکه نه بس پرېږده نه ځان مې وایي وای